بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. ریټرني او یا هم ریټرنیز بیرته راستنېدونکي یا راستنېدونکي هغه خلک دي چې دوی د خپل هیواد څخه لیرې په کلونه ژوند کړی وي او اوس په خپله خوښه باندې بیرته راګرځي خپل هیواد ته، غواړي چې په خپله خوښه باندې ولاړ سي په خپل هیواد او هغه کومه ساحه چې په خپل هیواد کې ژوند کوي ولاړ سي هلته ژوند وکړي. دغه خلکو ته په انګلیسي کې او په هیومانیټریان پروګرامونو کې د ریټرني کلمه استعمالیږي. نو ریټرني هغه خلک چې په خپله خوښه باندې د مهاجرت څخه لاس په سر کیږي، راځي و خپل هیواد ته. دوی ته موږ تر هغه وخته پورې د ریټرني کلمه استعمالوو ترڅو چې دوی په خپله ټولنه کې دوی ری انټیګریټ کیږي، چې کوم موږ ادغام ورته وایي یا مدغمېدل ورته وایي، ترڅو دوی ځای پر ځای کیږي او په خپله ټولنه یا هغه پخواني کلي او بانډو کې چیرې چې دوی د مهاجرت څخه مخکې ژوند کوي ځای پر ځای کیږي، کور، ژوند، زندګي ترتیب تنظیمیږي، د یو کار او عاید خاوندان ګرځي. تر هغه وخته پورې دوی ته د ریټرني کلمه استعمالیږي. او کله چې دوی هغه په اصطلاح باندې کله به شاید تاسې د مهاجرینو د وزارت په بعضو خبرپاڼو کې هم لیدلی دوی د ادغام مجدد په نامه باندې بعضې پروګرامونه د بعضې نهادونو سره پر مخ باندې وړي. ادغام مجدد دغه ری انټیګریشن دی. مختلف پروګرامونه ترسره کیږي ترڅو دغه بیرته راستنېدونکو سره کومک وسي چې دوی بیرته هغه پخواني عادي حالت ته راوګرځي او یا هم دوی په عادي ډول باندې په خپل ټولنه کې ژوند وکړي، په کافي اندازه باندې خدماتو لاسرسی ولري، هغه اساسي اړتیاوې چې دي هغه یې پوره سوي وي، د یو کار او ژوند او عاید خاوندان ګرځي، کې په قانوني اسنادو کې کومه ستونزه وه هغه اسناد ترلاسه کړي. د دغو مراحلو ترسره کول چې دي دا د ادغام یا د ری انټیګریشن مرحلې دي. مننه، ښې چارې.